السلام علیکم ورور ما ستاسو په کور کې د مزدورۍ کار کړی پیسې خوراک وعلیکم سلام ورور زما سیټ په دوکان باندې نشته چې هغه رالي هغه به پیسې درکړي زما د مزدورۍ پیسې دي که د یو څه راکړي زوی مې ډېر سخت بیماره دی ډاکټر له مې وړی وروره تا زما په کور کې کار نه دی کړی زما د سیټ په کور کې دی کار کړی دی زه هم دا ستا رقم مزدور یم چې زما سیټ رالی تا ته به خپلې پیسې درکړي زه خو د خپله مخه نشم درکولی ورور څه پیسې وس راکړه زه ډېر سخت مجبور یم نور بیا سیټ رالی بیا زه له سیټه واخلم څه کیسه ده سیټ صاحب دغه هلک راغلی دی وایي ما د سیټ په کور کې مزدوري کړې ده زما څه پیسې پاتې دا پیسې راکړه ښه اوله که 1000 روپۍ ورکړه سمه ده سیټ وایي 1000 روپۍ سیټ ما خو ستا په کور کې دومره ډېر کار کړی دی زما 10,000 روپۍ جوړېږي تا ماته 1000 روپۍ نیولي دي چیس 10,000 روپۍ د مزدوري جوړېږي دغه لړلی کار دې کړی دی دغه 1000 روپۍ اوس هم ما په خیرات کې درکړي دي ما د 10,000 روپۍ کار کړی دی سیټ ما ستا په کور کې دومره ډېر کار کړی دی زما د مزدورۍ پوره پیسې خو راکړه زما زوی ډېر سخت بیماره دی زه یې ډاکټر له وړم تېر څه ستا د زوی ټکه ما خسې ده را روانې ما پرې خپلې پیسې راکړه وځه د باندې زه خو ځم زما انصاف دی الله به له تا سره کوي عثمانه خیر د هلک ته دې ډکا ولې ورکړه کوم مشکل مې ورسره بکواس مه کوه ته اوس ما ته راشه د خپله کاره سره کار ساته دماغ مه راخرابوه پالتو زه خو څه نور نسم درته ویلی بس الله دې هدایت درته وکړي څه کیسه د عثمانه ناجوړه خو نه یې ولې دی ټوخ کېږي والله فرق خانه نن درېیمه ده ډېر سخت په عذاب یم ډاکټر له نن ورځمه ما چکپ دپاره ورته ویلي دي راپورټ به راغلی زه نن ورځمه پوښتنه چې کوم څه کیسه ده عثمان بایي زه یوه خبره تا ته کوم ناراضه کېږې به نه دا ته د مسکینانو د غریبانانو حق خورې د هغو بدوا والی نو دا تره یې واره زه دا 3 ورځې کېږي چې ناجوړه یم بیا ته را روان یې ما ته د غریبانانو سایډ نه سې د خپله کاره سره کار ساته ته اوس ما ته راشه ډاکټر صاحب څومره دی زما راپورټ رالی زما څه ناجوړې ده یاره عثمان خانه ستا راپورټ راغلی دی خو ډېره د پریشانۍ خبره ده ستا چې دی بلیډ کینسر دی ته که یا میاشت ژوندی وې یا 2 ژوندی وې ستا راپورټ دا وایي ای څه وایي ډاکټر صاحب زما بلډ کینسر دی زه که میاشت ژوندی یم که 2 ژوندی یم الو پیرکه اورې دا زما ډېرۍ به راواخې په دا کې دا څه پوره وړي دي دې ګردو پیسې به ورکې راکد مې صرف ما پیسې خوړلې وې بل استقوان راغلی تر ګردو مخکې دغه مزدور له دا پیسې وروړه ټیک دی عثمانه صحیح یا الله ستا لاک لاک شکر دی دا زما دومره سخته ناجوړې ده که زه مړ شم دا زما د کوچنیانو بیا څه کېږي اذان دی راځه لمونځ وکړم الله ته به توبه وکړم وای دا خو د شفیق لدی د عثمان هغه خوا دی لاندې پروت دی دا خو کلیر دی عثمان ته و د زه ټلیفون وکړم ما خوارکې ته ما وویل چې ته بلیډ کینسر یې څومره پریشان یې یا الله ما د ډېرو غریبانانو حق خوړلی دي ته ما ته دومره غټه سزا مه راکوه یا الله موږ ډېر کمزوري خلک الو ډاکټر صاحب هلو عثمانه د موږ څه یو کوچنۍ غلطي سوې وه و ستا راپورټ صحیح دی ستا بلیډ کینسر نشته ستا یو شی نشته هغه د بل چا راپورټ ای څه وایي ډاکټر صاحب یا الله ستا لاک 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 شکر دی